ځمکه حرکت لري که لمر حرکت لري ولې په امریکا کې ورځ او په افغانستان کې شپه قرآن کې تقریبا 401 قرات قرآن کې الله پاک د ځمکې یادونه کړې په یو براعظم کې چې دی ژمي او په بل کې وړي تجري لمر روانه ده کلو فی فلک یسبحون. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ په تیرو ورځو کې خبرونه جوړه کړې وه چې ځمکه کوروي یا بیضوي نه ده بلکې ځمکه چې ده د مسطح شکل لري او همدا رقم ته موږ دا ویلي چې ځمکه حرکت نه لري. بیا زیاتره ورونو قاري صاحب محترمه زیاتره ورونو چې دا انتقاد کړی دا سوالونه یې ښیو و چې ځمکه کوروي نه ده او ځمکه حرکت نه لري ولې په امریکا کې ورځ او په افغانستان کې شپه یا ولې په یو براعظم کې چې دی ژمي او په بل کې وړي که نه نو دا پوښتنې ښیو. بیا دې دپاره زیاتره ورونو چې دی یو څه آیتونه مې ښیو کلو فی فلک یسبحون دا آیات هم د پوښتنې په ډول باندې نو او بل آیات دا یې ښیو چې والارض بعد ذلک دهاها نو دغه دوه ایتونو باندې پوښتنې کړې وي او زیاتره ورونو پکې دا مهمې پوښتنې او اساسي پکې دا وي چې ولې په امریکا کې ورځې ولې دلته شپې چې ځمکه حرکت نه لري. نو اوس قاري صاحب په دې اړوند باندې معلومات راکړه چې ځمکه حرکت لري که لمر حرکت لري او د دې ترڅنګ ولې په یو براعظم کې چې ژمي په بل کې وړي ولې په امریکا کې شپه ولې په افغانستان کې ورځي نو د دې اړوند چې د مفصل معلومات را سره شي. بسم الله الرحمن الرحیم. د دې پوښتنو په جواب قرآن هم ورکړی حدیث هم ورکړی نبی کریم علیه الصلاة والسلام موږ ته دا څه تشریح کړي دي. بعضې خلک داسې هغه سترګې پټوي که نه او بې دلیله لګیا کوم دلیلي خبره ورسره نه لکه ډېر پوه خلک ما ولي داسې بې دلیله خبره به یې کړې وه. نو اول زه دونه دا پوښتنه کوم چې قرآن کې الله فرمایي والشمس تجري دا تجري څه معنی دا د خپلو عالمانو نه پوښتنو کې استادانو نه ملایانو نه کسان دې ورته ورکړي چې دا تجري څه معنی په عربي کې چا ورته څه وایي بالکل نو چې الله وایي تجري ګوره جرا یجري روانېدو ته او په چابکۍ سره په تیزۍ سره روانېدو ته ویل کېږي چې سړی لکه منډه ووایي یعنې الله تعالی چې والشمس تجري معنی والشمس تجري لمر څنګه روانه ده نو الله پاک بار بار ځای قرآن کې تقریبا 401 قرات قرآن کې الله پاک د ځمکې یادونه کړې ځمکې نو والشمس تجري الله پاک فرمایي چې روانه ده او ته چې ولاړه ده نو په کوم دلیل باندې ځمکه ولاړه لمر څنګه ولاړه ده که نه بالکل یو دا خبره ده. بله دا خبره چې دوی وایي چې دلته ورځې او هلته شپې که نه نو زه دا وایم چې د لمر څخه چې کوم ده دا وړه ده او ځمکه چې دا ډېره غټه ده یعنی لمر سره رسیدګي نشي کولی رسیدګي نشي کولی ټولې ځمکې ده. بل دا چې دا ورځ او شپه چې کوم ده دا یو مخلوق دی دا ورځ چې کوم ده دا د لمر سترګې نه راځي دا بل مخلوق دی الله پاک پیدا کړی او قرآن کې الله پاک دې ټکي ته اشاره کړې ده چې ما شپه او ورځ پیدا کړې ده. بالکل د لمر سترګې چې کوم ده دا په دې ورځ کې راخیږي او دا شپه چې کوم ده په دې کې د سپوږمۍ راخیږي ځکه قرآن کې الله پاک فرمایي فمحونا عن آیة الليل وایي ما د شپې کومه نښه چې کوم ده دا مې محو کړه هغې نه مې شپه جوړه کړه دې نه مې ورځ جوړه کړه. نو لمر سترګه وړه ده او دا ځمکه چې کوم ده غټه ده رسیدګي نشي کولی یو ځای ته چې مخامخ شي په ورځ کې نو همغې ځای باندې ورځ وي بل اړخ ته شپه پوه شوې لکه ځمکه ګرد چاپېره داسې دایرې غوندې ده که نه پلیټ کې لکه پلیټ شکل یعنې داسې پراخه دغه ده داسې ګرده کوروي نه نو دلته چې لمر څنګه راختلي په دې اړخ کې لمر دی ورځ ده په دې بل اړخ کې شپه ده خو کوروي نه دایره نه داسې پراخه ځمکه ده او د دې پراخوالي خو ما ډېرو خلکو ته دا هم وایي اوسه پورې دا دلیل هم ذکر نه کړه ځکه ما د تا بله ویډیو کې مې ویله چې 8000 میلیارده تقریبا یاجوج او ماجوج دي که نه نو اوس دا خلک څه شو چېرته دي کوم ځای کې دي ولې څوک پیدا کولی نه شي یعنې دوی ته چې دا کوم استادان وایي چې یاره ځمکه وړه ده او وړه ذره ده دا یاجوج او ماجوج دي پیدا کړي که نه په همدې ځمکه کې دي موږ سره اوس موږ یو په زرچنده دي 8000 موږ 8 میلیارد او هغه 8000 میلیارد دي نو دا چېرته دي بلکې په همدې ځمکه کې دي موږ سره. بل دغه دا دی چې احمدي صاحب ډېره زیاته بخښنه غواړم موږ چې کومه خبره دلته کوو په کار دا ده چې هغې باندې اسلامي دلیل اوسي یاجوج ماجوج چې دي ډېر دي زیات دي 8000 میلیارد دي په کوم دلیل باندې ډېر دي لا نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي د قیامت په ورځ به آدم علیه السلام ته الله پاک وفرمایي چې آدم د خپل امت د انسانانو کې خلک رابیل که جهنم او جنت والا نو بیا وي چې آدم علیه السلام نه پوښتنه وکړي چې الله پاکه څومره په څومره کې وي الله پاک ورته وایي چې په هر 1000 کې 999 کسان جهنم والا یو کس جنت والا بیا آدم علیه السلام یو په ژړا شي ویریږي چې دا خو نو صحابه ډېر سخت خفه شو دا خو موږ تباه یو بیا چې په هر 1000 کې 999 نو نبی علیه السلام ورته ویل چې غم مه کوئ پوه شوئ ځکه یاجوج او ماجوج چې کوم دي ستاسو یو کس او هغو 999 کسان نو دې حدیث نه معلومیږي چې یاجوج او ماجوج موږ یو په زرچند دي او هغه په همدې دنیا کې د یافس اولاده ده که نه هغه کوم ځای کې دي بیا بل والارض بعد ذلک دحاها دوی داسې معنا کوي چې دحا دا د پیلمرغې اګۍ ته وایي
دا معنا چې ځان نه کړي پخواني کوم عربو کوم شاعران چې کوم دي شعرونه چې کوم دي یا د عربو کوم ادبیات چې کوم دي کنه په ادب کې په دیو ځکه د ها معنا د اگې نه راغلي بلکې هغه تفسیر قرطبي ذکر کړی وي عش نعامه د پلمرغ جال ته ویل نو پلمرغ جال چې کوم دا هم ګر چاپیره مستدیره ده دایره ده پلمرغ جال څنګه هغه په ځمکه باندې پرته یې کنه ګر چاپیره دایره خو منځ کې چې دا اواره ده ګوره بالکل هغه منځ کې اواره ده کنه لکه پلمرغ هم خلک دغه د چرګ غوندې چې دی هغه ته کېنه چرګ چې دی عموما کې او هغه د سجاله جوړې په ځمکه باندې نو چرګ شو پلمر شو کنه دام د ګوره په ګرد جالې ځان ته جوړ کړي نو په ځمکه باندې اواره تفسیر قرطبي دا ذکر کړی دی او عبد الله ابن عباس فرمایي د ځمکه چې دا ودا اوله کې الله پاک پیدا کړه خپل د بیت الله شریف دغه نقطې نه پیدا کړه او به روس اسمانونه پیدا کړ د اسمان نه روسته وی چې الله پاک به د ازمکه و خوړوله خورا کړه نو په پخوانو تفاسیرو کې په پخوانو ډکشنریانو کې په ادب کې په یو ځکه د ها معنا د چرګ داګي یا د پلمرغ داګي نه دراغلي بلکې دا وسانو خلکو زړه ته چې قرآن د سنس سره قرآن فټ کوي نو هغه تفسیر قرطبي عش نعامه خو د چې د پلمرغ جاله دوه نس داګي جوړه کړه او دا بل آیا چې زیاتره ملګرو راوړی دی چې زمکه او اسمان چې دی په خپل مدار کې چې دی لامبو وخی وكل في فلك يسبحون دا یاد دسه ده کنه لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار ګور المر او سپوږمۍ دلته سورته ملک راځي کنه كل في فلك يسبحون وی هر یو په خپل مدار کې لامبو وي دلته ګور زمکه نه ده خودلې ګور المر او سپوږمۍ خودلې نه بالکل بیا کدو وی چې یاره د زمکه وړه ده پوښ او دا تاویږي یاره د شپه ورځ چې کوم دی د زمکه د گردش نه راځي منځته او د المر څخه دیال لکه کارته غټه ده د زمکې نه نو ست یو بل پر واخله د سی بل او دی بل ته یو زره ونیسه د سی نو زره چې ورته ونیسي نو د دې زری دوه اړخونه برړای ناسا وای چې څومره زره زمکه دیال لکه کارته وی چې د المر سره غټه ده د زمکې نه نو یعنی وړو کې چې د چوغټ ګروپ ونیسي یو غټ ګروپ ته ورته ونیسه د سی یو زری ته د دې زری په ګوره هغه اړخ هم رڼای دا اړخ په رڼای هیڅ ته کول نه شي چې دا هغه اړخ تیار شي بلکې تیار کیږي چې نو په شرط د دې باندې چې دا رڼا چې کوم د رڼا والا جسم دا بوړو کې دا بل جسم بغټ ځکه هغه اړخ ته به تیار راځي نو دینه معلومیږي چې المر سره چې دا وړه ده او زمکه چې دا غټه ده یو بل دا کړو چې لا تنفذون من اقطار السماوات د شوایت ده کنه لا تنفذون الا بسلطان نو د دې ورته دا وایم چې اقطار لا به خودله فلک نه ده خودله افلاک نه افلاک چې کوم د بر اسمانونه مدارونه د سی الله باندې وی چې د افلاکونه تاسو نشي وته د سی ویل چې اقطار نو اقطار چې کوم د زمکه قطرونه خودلی قطر دا معنی کوي چې قطر څه شته وي قطر د زمکه اطراف الله په خودلی چې زمکه اطراف نو تاسو نه وځي مګر کوزم ډیر په سختۍ سره بوزي چې اگر شپیره د جديدي کوم دیوالونه چې کوم دي دا یخ الله پاک پیدا کړی دا الله پاک خودلی چې دین په لونه شل ملک کزه هم په ډیر په سختۍ سره کال ته ساړه ډیر زیات دي بالکل انټارکټیکا طرف نه چې څوک زی دا خبره ناممکنه ده څوک زی په ډیر سختۍ سره بزي نو الله پاک اقطار خودلی په قران کې نو دا آیاتونه به چې د پوره غور سره څوک دغه شی خبره پکې نشته ده کنه چې پوره په دلیل سره خبره وشي نو دا څو پوښتنې زمان دي ما ته خپل دغه را ولاړی چې یو یاجوج او ماجوج شرط راځي چې زمکه دومره وړي یعنی ته وای که څوک موږ سره بحث کوي موږ نه پوښتنې کوي او هغه قران منی یاجوج ماجوج دا دی پیدا کی دا اوس موږ سره منو موږ منو سره پوښ ځکه وړه سره ټولو دوه کده یاجوج ماجوج شو سره د چاغستا یو په زر چند دي بالکل بل بعض خلک وایي چې وړه او ژمه دا د کوم اړه راځي کنه بالکل وړه او ژمه چې راځي د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام تشریح کړي نبی علیه السلام فرمایي وي دي جهنم الله پاک ته شکایت وکړه ان شاء الله پاک خپل دی ور وسی ظلمه وی الله ورته ویل شي یو سا اجازه خلا یو ور بساد سراکش کی او بیرته به د زړه براش کوم د ابو باسي جهنم ته ویل نو هغه چې کله تنفس واخلي سا واخلي کنه راکش کی ځان طرف ته په دې وخت کې په دې ټول دنیا باندې جمع راشي یخني راشي ور باندې او کله چې بیرته د هوا رو باسي کنه د جهنم د ور هوا نو دا چې کله بیرته رو باسي په دې دنیا باندې بیرته ګرمي راشي دا وړ او ژمه چې کوم د دام د دلمسترګي وجه نه ده دا چې کوم یو خارجي جسم د جهنم په نوم باندې موږ پیژنو نبی علیہ السلام موږ ته تشریح کړی دی یو بیل دنیا ده دا هغه دغه دا وړ او ژمه راځي بیا که سړی وای چې خو وړ او ژمه ولی یو ځکه وړه دی ولی یو ځکه ژمه دی د بوختنه یو سړی وکي مثلا دلته ولی وړه دی هلته بل ځکه ولی ژمه ده کنه بعض خلک د څه بوختنه وکي کنه چیرې
حتی چې وایي چې جهنم نه دا ګرمي راځي نو چې جهنم نه ګرمي راځي نو په دې غرونو کې خو هوا یخی هلته جهنم ګرمي ولې یا ولې به طور مثال موږ سره چې خیبر پښتونخوا نږدې ده که نه کې جلال آباد کابل سره نږدې کابل کې موسم ښه په جلال آباد کې ګرمي نو داسې نو هغې عالمانو ته ځواب ورکړی دی لکه یو اوړی دی که نه په اوړي کې یو سړی پرج ولګوي یخ نو یو سړی خو دا نشي ویلی چې یاله ته راشه که نه ګرمي دلته کومه ده ګرمي پوه شوې دا دلیل خو نشي ورکولی ولې ځکه دا غرونو اړخونه چې کوم دي دلته واورې کېږي دلته موسم چې کوم دی هغه تغییر کوي پوه شوې هلته یخونه یې الله په قرآن کې دې ته اشاره کړې وي هلته زه هلته خزانې جمع کوم هلته د اوبه هلته زه جمع کوم نو د هغې د وجو نه دا نقطې چې کوم دي یخې دي بره دي واورې کېږي بارانونه کېږي نو دا فضا چې کوم ده ټوله هوا یې ځان سره یخه کړي د نور عامو په عامه دنیا باندې چې اوړی راشي بیا اوړی که ژمی راشي ډېره زیاته مننه کومه قاري صاحب محترمه ما سره یو بله پوښتنه پیدا شوې ده او هغه دا ده چې ولې دا زموږ ځوانان یا زموږ عوام د ناسا په خبره باندې 100% یقین کوي خو که بل طرف ته یو څوک ورته د قرآن او آیت په دلیل کې کېږي بدون د دې نه چې هغه په دې کې دلیل وي دته بیا هم د ناسا خبره په دلیل باندې ښکاري وجه څه ده دلته اوس خبره دا ده چې زموږ ځوانه طبقه چې کوم د هغې باندې سخت ډېر کار شوی دی د ملحدین د خوا نه کار ورباندې شوی دی هر قسمه نو هغوی چې کوم د ساینس باندې ډېر سخت باور لري اوس خو زموږ عالمه طبقه یا ملایان چې کوم دي که نه نو هغو کار نه دی کړی قرآن ته یعنې د خلکو زړونو ته یې دا خبره نه ده کېسي چې ګوره دا قرآن چې څه وایي دا رښتیا دي ګوره د خلکو خبرې دروغ او رښتیا کېدی چې خو د قرآن خبرې دروغ او رښتیا نشي کېدی که نه یعنې هغه ټولې رښتیا دي بل طرف ته دروغ نشته دی احمدي صاحب یو شمېر علما هم چې دي هڅه کوي چې دغه خبرې د قرآن نه ثابتې کړي زیاتره داسې شته دی وایي د قرآن نه چې دی وګوره دلته چې دی دغه مسایل ثابت دي که نه لکه همدغه کلو فی فلک یسبحون زیاتره مولیانو ورفټ کړی ده په دې زمانه خو تاسو رد کړه ولې مولا دومره مجبور شو چې دا خبرې راولي د ساینس سره مشابهت داسې کار دی بعضې علما چې کوم دي یا ملایان چې کوم دي هغه د عوامو نه دومره متاثر لکه دا کار په دې دغه کې هم شوی د نسوارا چې کوم دي که نه نصرانیان عیسویان دوی دغه کې هم شوی د دوی دغه عوام چې کوم په هغه وخت کې د یونان د فلسفې نه ډېر سخت متاثر وو د یونان د فلسفې نه دوی سره منډه کې د یونان فلسفه راواخیسته او عیسویت راواخیسته او دا یې مخلوط کړه او ګډې کړه او په هغې نه یو ګډوله فلسفه جوړ کړه خلکو د خلکو خوشحاله کولو دپاره ځکه چې خلک را باندې انتقاد ونه کړي ملا صاحب ته ولې څنګه د یونان د فیلسوفانو خبره څنګه رد کړه که نه ځکه هغه بیخي ناممکنه دوی ته ښکارېده په هغه وخت کې نو دې خبرې نه ریدل خلک یې یو ګډوله فلسفه ورته جوړه کړه نو اوسني چې کوم دي دا اوسني کم ملایان چې کوم دي یا د ساینس نه چې ډېر سخت متاثره دي نو هغوی هم د خپلو عوامو نه دومره سخت هېرېږي دومره سخت ونه متاثر شوي دي چې دلته د قرآن راواخلي ډه شي چې ساینس سره تطبیق کړي چې ساینس وایي داسې نه وایي چې یاره ساینس راواخلو قرآن سره به وګورو که ورسره برابر و خطر خو به یې منو که نه برابر بس پرېږدو لکه اوس دوی خو خپلې پوښتنې وکړو خو زما د پوښتنو ځواب هېڅوک هم نشي راکولی بلکل یو خبره بله ده الله تعالی په قرآن کریم کې بار بار فرمایلی دي افلا یعقلون یتدبرون یتفکرون یعنی انسان ته بار بار دا ویلي چې تا ته ما عقل درکړی دی که یو څه اوس یو څوک په عقل باندې ثابت وي موږ تاسو باید دا فکر وکړو که دا د اسلام نه لرې خبره ده صحیح ده یو موضوع ده په قرآن کې نشته دی او د عقل انکشاف دی د عقل له برکته دا راغلی دی خو ته پوه شه چې تا ته الله تعالی ویلي دي تا ته د اشاره درکړې په قرآن کې چې ته خپل عقل استعمال کا مهمه ده نه چې خبره د قرآن سره فټ راشي چې مولیان کوشش وکړي چې دا سره فټ دا سره فټ کړه ګوره د شریعت کوم حدود چې کوم دي ګنه د هغې په داخل کې په قرآن کې ته سوچ کولی شي قرآن ته د اجازه درکړې ده خو د شریعت د حدودو نه به نه وځي دا نه چې شریعت حدود یا د قرآن آیتونه ورته مات کړي یا هغه ورته تحریف کړي او ساینس سره برابر کړي که نه د دې اجازه یې چاته هم نه ده ورکړې نور په قرآن کې سره کم سوچ کولی شي خو حدود یې تا ته معلوم کړي دي یعنې میدان یې ورته پرېښی شي دې میدان کې دننه ته لوبه کوه چې هر څه کوې کولی شي نو د قرآن کې سوچ او فکر تدبر هغه سړی کولی شي چې هغه قرآن ویلی په ښکلي انداز باندې ترجمه یې کړي تفسیر یې کړی خو اوس زموږ ځوانان چې کوم دي اکثره د ساینس نه ډېر سخت متاثره شوي دي او قرآن یې بیخي پرېښی دی یعنې بیخي قرآن ورته قرآن کې الله پاک فرمایي وایي دا قرآن یې داسې راواخیسته او د شا وراء ظهورهم وایي شاته یې داسې خطا کړي لکه یو شی چې چا نه وي په کار که نه او بس داسې شاته یې خطا کړي لکه پالتو یو شی چې وایي دا قرآن یې داسې شاته خطا کړه دا کتاب دا تورات دا انجیل دا زبور دا قرآن دا کتابونه یې داسې شاته خطا کړي خلکو ډېر سپکې ورته وکتل نو زموږ د خلکو چې کوم دی عام دی قرآن ته دومره سپکه ګوري دومره په سپکه چې هغه د قرآن آیتونه راخلي د ساینس سره برابري
نو داسې وایي چې هغه خو انسانانو خبرې دي کېدای شي انسان موږ ته دروغ ویلي بیا نبي علیه السلام فرموي په اخر وخت کې به خلکو ته وي دروغ رښتیا ښکاره شي او رښتیا به خلکو ته دروغ ښکاره شي نو که یو سړی رښتیا خبره کوي ټول خلک وایي چې دا دروغجن دی مړه دا خو ځان نه لګیا دی مړه دا خو اوس پخوانۍ زمانې خبرې کوي داسې خبرې وایي او که یو سړی دروغ وایي ټول خلک به ورته هر کله کې چې والا دا خو ډېرې خوږې خبرې وکړي واقعیت خبره نو ډېره زیاته مننه کوم قاري صاحب محترمه بیا هم زه خپل ورونو باندې دغه کوم که تاسو هر یوه خبره دلته اورئ هغې باندې به خامخا یو دلیل موجودي نو د دې په ځای باندې چې تاسو یو شمېر نازیبه خبرې په کمنټ کې ولیکئ نو ښه به دا وي چې په دلیل سره راشئ مطالعه وکړئ او تاسو چې د چا څخه متاثره سئ د هغو نه دلیل راواخلئ دلیل راواخلئ دا زموږ د پوښتنو ځوابونه ووایئ که نه پوښتنو ځوابونه چې الله وایي تجري دا چېرته روان دی ته وایې چې نه تجري څه معنا بلکل صرف د تجري معنا دې پیدا الله تعالی ویلي چې لمر روان دی او ته وایې چې نه ځمکه روانه ده نو دلته خبره په ټکر کې راځي او ډېره زیاته مننه کوم که دا خپرونه مو خوښه شوي دا ویډیو شیر کړئ او که دلته تاسو انتقاد لرئ نو د دلیل سره راشئ ډېره زیاته مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته